اسلام خو یوازې عبادت نوم نه دی. اسلام یوازې د کلمې ویلو لا اله الا الله محمد رسول الله د دې یوازې نوم خو نه دی. اسلام مکمل د ژوند نظام دی، د زندگی یو باقاعده جوړ شوی نظام دی، د الله جل جلاله د بندگی د غلامی یو توق تا غاړې ته اچولی دی. بیا په دې دنیا کې ته د خپل اختیار ژوند نشې کولی. نن موږ مسلمانان یو، زموږ سره د دې چې مؤمنان هم یو، د پیړۍ پیړۍ څخه مسلمانان یو، لیکن زموږ په معاشره کې هغه حالات، هغه اعمال، هغه منکرات شتون لري چې په ډېرو ځایو کې به د کفارو په معاشره کې هم نه وي. نو په دې خو یوازې موږ مؤمنان نه ګرځو. الله موږ ته څه وایي؟ یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای مؤمنانو په اسلام کې پوره پوره داخل سئ. یو ځای کې الله مؤمنان راته وایي، بل ځای کې الله جل جلاله د دې پسې فوراً وایي په اسلام کې پوره داخل سه. نو معلومه خبره ده چې ایمان بیل شی دی، اسلام چې کوم دی هغه بیل دی. اسلام دې ته وایي چې ظاهري ژوند به ټول د الله د احکاماتو تابع ګرځي. ستا قول، ستا تګ و رفتار، ستا گفتار، ستا عمل ټول به د هغه احکاماتو مطابق وي کوم چې الله د خپل بنده څخه غوښتي دي. نن موږ آزاد ژوند کو، او دا بعض بې عقل انسانان خو چې کله ته اسلام ورته تشریح کې، خپل دین ورته تشریح کې، دی دا یو عجبه تعبیري، په شدت پسند تعبیري، په سختی باندې تعبیري. علیاذ بالله. حال دا دی چې سره د دې چې اسلام الحمدلله 1400 کاله مخکې هم قابل عمل و، 1400 کاله ما بعد هم قابل عمل دی، هیڅ قسم تغیر او تبدیلی نشته. نه الله پاک جل جلاله د اسلام داسې جوړ کړی دی چې سختی دی، په هغه کې د سختی، هغه کې د انسان سخت ژوند وي. ځکه الله قرآن کې وایي یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. الله جل جلاله تاسو ته د اسانی اراده لري، د سختی اراده نه لري. نو چې 1400 کاله مخکې د اسلام قابل عمل و، 1400 کاله ما بعد ولې نه دی؟ ته په دې خبر یې؟ ولې نه دی؟ ولې تا ته پر اسلام باندې عمل او ژوند تېرول مشکل؟ دا خپل ژوند د اسلام مطابق جوړول یا خپل وخت د اسلام مطابق تېرول تا ته ولې مشکل دی؟ سوچ وکړه که نه. اسلام کې قصور نشته، اسلام کې خو تنګي نشته. کله چې انسانان د نفس او د شیطان غلامان جوړ شول او د دغه پروپیتن ماحول څخه متاثر شول، نو بیا هغه صفا ماحول کې ځان راوستل، هغه حق ماحول ته ځان بلل، دا به هغه سړي ته بیا ډېر ګران وي. نو اوس په اسلام کې سختي شوه که په دې کې سختي ده؟ دا چې د خپله د ماحول تابع ځان جوړ کړی، دا چې د خپل ځان د شیطان تابع ګرځولی، دا چې د ځان د نفس تابع ګرځولی دي، نو په دغه وجه باندې دته د اسلام مطابق ژوند تېرول ګران دی. خاص کر هغه کسان چې هغه لږ دیموکراسي فکر لري، هغه همیشه اسلام د اعتراضات لاندې راولي. دا خلک د سر خلاص کړي په دې باندې. اسلام غلط مه تعبیروه، اسلام حق او سوچه دین دی. الله جل جلاله د بنده په هر رګ باندې الله پاک جل جلاله به خبر دی. الله خپل د بنده سره چرته د سختی ژوند نه کوي چې په دا بنده باندې داسې ژوند راولي چې هغه په ده باندې سخت وي. الله جل جلاله همیشه پر بندگانو باندې اساني غواړي. یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. الله پاک جل جلاله خو موږ ته سختی نه ده، اراده د سختی خو الله موږ ته نه لري. دا چې موږ پر ځان باندې شان سخت کړي دي، دا کار په موږ کوي. لہذا در هغه وخته پورې چې ما او تا خدای نه خسته الله ما وکړه د شیطان تابع، د نفس او د خواهشاتو تابع، او دغه عرضي ظاهري ژوند، دغه ګنده ماحول، دغه ظاهري پروپیتن ماحول څخه څونه ما او تا متاثر یو، د خپل دین څخه به د غونې واټن اخلو، د غونې به لرې کېږو، د غونې به پر د خپل دین باندې تګراره ما او تا تکرار. لہذا عزیزانو په خدای په خاطر همیشه د الله تبارک و تعالی څخه دعا غواړي چې خدای د نفس او د شیطان د حملو او د حربو څخه مې وساته.
په الله سره پناه وغواړه. دا ډېر سخت ځکه افضل جهاد دا دی، افضل جهاد چې سړی د خپل نفس سره مقابله وکړي، د خپل شیطان سره مقابله وکړي. شیطان تا ته یو خواهش غواړي، هغه ناجایز خواهش دی. ته ورته وایې چې په دغه حال کې ما ته مرګ راسي، په دغه حال کې ما ته د الله حکم څه دی؟ که زه د الله د حکم خلاف کار وکړم، بېامري وکړم، ما به د الله پاک جل جلاله د لورې بیا کومه سزا ما ته میلاویږي؟ تر څو چې موږ ځان د شیطان د حربو نه خلاص کړي، تر څو چې موږ ځان د شیطان د حملو نه خلاص کړي، تر هغه ساعته پورې موږ ارام ژوند نشو پیدا کولی. د اسلام په اتباع کې موږ ته ژوند بیا ډېر ګران دی.